هسه بچي پېشمنۍ وکړه. علي بس پاڅېدلې ورته ووایه. بچي هسه پېشمنۍ وکړه. علي بس پاڅېدلې ورته ووایه. پاسه کنه بچې پاسه پېشمنۍ وکړه. حاجي بس پاڅېدلې ورته ووایه کنه. بندیانې تللې ورته ووایه. تا کاکې دا د څومره عمر وه خورې؟ دا د 5-6 کالو. 5-6 کالو. ستا څونه بچیان دي؟ 4 ماشومان نور دي. هغه هلکان دي که جینکې دي؟ 2 جینکې دي، 2 هلکان. دا پکې مشرۍ وه؟ دا 2م نمبر و. 2م نمبر. یاره سبا اختر دی، ورځمه چې ټیلر نه خپل سوټ راوړم یار. هلکه دوکان کې دننه څوک شته؟ واو وایې څه دي وروره؟ هلکه منجن یم، زما هغه جوړه خو راکړه که نه یارو. خو لږ صبر وکړه. داسې دي تا خو ماله کوترې راکړې، ولې دا د ټیلر دوکان نه دی څه؟ هلکه منجنه تباه شي، دا خو د کوترو دوکان دی. رورې دا د زینو دغه دوکان دی که نه؟ واو بس دننه ورځه غلی غوندې شابه. کلیواله تاسو هغه منجن ماما ټیک ټاک کې چې ویډیوګانې جوړوي که نه هغه نه مړه منجن او غمجن پرېږده. خو دا راته ووایه چې ټرینار ته وکړم که زونګ ته وکړم کوم ته لوډ وکړم شابله؟ نه لوډ نه کوم، ما وایي چې یو سیلفي سره ویښ کړم. دا شی خو دې اوچت که که نه؟ کم شي ملنګ جانه؟ دا د خپو په منځ کې چې د راځوړنده دی. عمران خان دا زما درخواست دی چې اردو میں بات کریں. اردو نشته، بل اردو والا وګوره. لږه ډېره پښتو والا ولګه ورا په ټي وي ښایې که نه بیا زه نه کوم خبرې، زه ځان لګن دوکاندار زما د لور واده دی، 2 بالښتونه او 1 بړستن وله راکړه. ترور دا واله 100 روپۍ شوې. 4200 خو تاسو زه 4000 ورکوئ. ته خو داسې کلک سترګې ما سره دې اډلو ګزاره ونه کړه. ترور ولې نه په بالښتونو کې مې ته 200 پرېښودې که نه؟ په بالښتونو کې دې پرېښودې، خو په بړستن کې دې ښه برابر ووالم.